ومن شر حاسد إذا حسد، او د شر د حسد کوونکینا کله چې حسد ښکاره کی. یعنی یا الله ساتمې د شر د حسد کوونکینا کله چې حسد راښکاره کی. دا راښکارې ورسره ولې ووایي؟ نه، پټ نقصان نه کوي. لکه څوک چې پټ حسد کوي خو ځان تباه کوي، تباه کوي دي که نه، زموږ بېڅه ځي. خو چې کله دی د حسد راښکاره کی نو بیا کوشش کوي په هغې کې، نو بیا به دی نقصان رسوي. نو یا الله ومې ساتلی دغه نقصان. حسد ګوره په دوه قسمه وي. هغه حسد چې شریعت یې منع کړي ده، هغه ارمان کول د دې چې الله د دې بل نه دا نعمت والي. دا دې ته حسد وایي. بیا پکې کیدی شي دی چې مال یې دې راکړي او یا مال یې رانه. یعنی بعض په دومره بدترین درجه کې دي وایي یا الله مال یې هم راکوه خو د ده نه واله. داسې هم شتي که نه نشتي؟ او دا به راته هم ووایم او حقیقت دی، خفه کېږي به پرې نه چې پښتنو کې حسد ډېر زیات دی. پښتنو کې حسد ښه په زور او شور سره دی او نور په ګوته نه پټېږي، هسې به ځان نه خوشحالو تر دې چې رور پکې رور سره هم حسد کوي. او تره د تره بچې ماما کاکا د دوی په منځ کې دا قیسې روانې، ولې دا پلانې داسې شو، ولې دا پلانې داسې شو. ها یو هغه حسد دی چې الله مال هم داسې راکړي، نو دې کې څه نشتي، دې کې څه نشته. لکه یو سړی دی یو نعمت ته دغه سره ولید او ته ارمان وکړي چې الله داسې نعمت مال هم راکړي، نو په دې کې څه نشتي. خو بیا غوره حسد چې هغه یعنی الله پې ثواب ورکوي، هغې ته غبطه ویلی کېږي. دا حدیث کې راغلی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې یو سړی دی الله ول قرآن ورکړی دی، قرآن باندې پوهېږي، تلاوت یې کوي، عالم دی، او ته دا وایي چې ارمان چې داسې پوه الله مال هم راکړی وی نو ما به هم داسې تلاوتونه کولی، ما به هم داسې بیانونه کولی، ما به هم داسې عملونه کولی. او دویم یو سړی دی الله ول مال ورکړی دی او دی سحر ماښام دا مال د الله په دین کې لګي، د الله په لار کې، او ته دا وایي چې ارمان داسې مال ما سره هم وی نو ما به هم د الله داسې بندګي کړی وی، په دې الله تعالی اجر درکوي. خو موږ کله دا کوو؟ موږ دا کوو؟ موږ خو دنیا والا. ګوره دا درته زه د زړه نه ووایم، حسد مه کوه، دمه به تاسو ټولو ته دا نصیحت دی، څوک چې دلته دي او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې یې حسد مه کوه، څه به دمه به بادشاه به والله بادشاه. که کروڑپتی تیر شو الله دې ول ډېره ورکړي، که غریب تیر شو الله دې پرې رحم وکړي. څومره ښکلی ژوند دی. خو چې اوس ته د هرې قیسې سره سر تاوې او د ده سره دا تور ګاډی څنګه، د ده د سپلۍ د کوم ځای نه، د ده د کور د لینټر دویم چت څنګه، او د ده د تورې چشمې د کوم ځای نه، او د د پیسې د کوم ځای نه، او دا بلډینګ څنګه ولاړلی، یو څو ورځو کې به ودوړېږي. څه به شي؟ وبه دوړېږي، هارټ اټیک به راته وشي، مړ به شي. ځکه چې کوم غمونه چې تا راغستي دي، کوم سوچونه او یې داسې کیلو کېږي که نه، خیال مې کړی دا یو نیم رواني په لاره دقه چې دا به پکې د کوم ځای نه راوړی. بیا داسې مخکې لاړ، ښه پرونه پورې خو دلته دا شی نه و، نن د کوم ځای نه راغی، نو بیا داسې خو دې نه معاف کوي، هسټري به راوباسي. تا سعودي عرب کې وخت تېر کړه 15 کال، نو 15 کال خو زموږ ورور هم تېر کړه، خو غریب فقیر راغی، تا د کوم ځای نه وګټل؟ دا نه پوره تاریخ به راوځي، د ده دومره غم دی. لکه الله وله ورکړی دی، که ستا ورته زړه کېږي چې د الله پراخه خزانې دي، وایه الله مال هم داسې راکړه، بس دی. ځکه دا یاد کوي د دې حسد سزا ولې ډېره ده، ځکه چې په اصل کې یو قسمه اعتراض دی په تقدیر باندې. تقدیر چا لیکلی دی؟ الله لیکلی. الله دې کس ته دا نعمت ورکړی او ستا نه دی خوښ، نو دننه پکې داسې نری غوندې کې اعتراض پروت دی په تقدیر باندې چې یا الله زه نه یم خوشحاله په دې چې تا دله دا نعمت ورکړی. پوه شوې؟ نو د حسد نه ځان ساته، دا مه به یې. او ځکه علما وایي حسد
څه انصاف والا دی حسد انصاف والا شروع یې په خپل ملګري وکړه اول یې هغه مړ کړو شروع یې په چا وکړه په ملګري څوک دی هغه څوک چې کوي ډېر انصافدار دی که اول څوک تباه کوي لکه اوس یو کس دی موږ به داسې وایو چې د هغه نوم خالد دی خالد حسد کوي د علي سره حسد چې شروع کړو نو حسد چې راښکاري الله وایي چې راښکاري شي چې راښکاري شي بیا به ته څه کوې نو هغه ته به نقصان رسي د دې نه مخکې چې خالد د علي له نقصان ورکړي څوک په نقصان کې پرېوت خالد کم نقصان دی نه نو څه نقصان دی نه هغه ته څه نقصان میلاو شو په خپله ګناه خو صحیح شو دا منم ګناه د یو لوی تاوان خپل ژوند یې تنګ کړو خپل ژوند یې تنګ کړو اوس سوچ وکړه یو سړی پروت دی د شپې د خپلې ښځې سره ښځه اوس رشتي بچي هم دي ښه ګزاره حال کټ دی ښه برابر او دې سوچ کوي چې دغه پلانې د څلور ښځې چې دي د څنګه څلور ښځې وکړي کم ځي ده د پرونه پورې خو دی چا پېژندو نو نن د دې څلور ښځې دي او دا اوس ګوره حسد څومره انصاف والا دی او هغه هغه څلورو ښځو سره په بنګله کې او په کور کې او ښه په ارام دی د دغه یوې نه مو خوند وانهغستو دومره یې ځان تباه و برباد کړو سوچ د څه وکوي او وبېللی پکې هغه یو چې ورسره کوه د هغه ځای ولاړ د هغه طلایي به څومره مزدار او څومره مزدار کټ به وي د هغه په کور کې نو ګوره د هغه کټ په سوچ کې هغه کومه طلایي چې ورسره ده د هغې نه هم مزه وانهغسته هغې پکې وبېلل نو انشاءالله تاسو ټول به د دې مرض نه پاک یې خو دا نصیحت دی چې د دې نه ځان لرې ساتئ او ګوره په دې کې دننه دا هم رالو چې یا الله ما بچ که د شر د هر بد نظري نه ولې ځکه چې دا حسد چې کله سړی کوي که نه نو د ده بیا نظر لګي او نظر لګېده څه دي دا حق دی حدیث کې راځي چې اوښ پتیلې ته رسوي انسان قبر ته رسوي سورة الناس اګوره یو خبره به ته ذکر کو زما ذهن ته اوس راله دا چې الله وایي چې ساته مې د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې ولې دا خبره اصل کې یاده کوي دا خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی دی په مدینه کې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی دی او خو صحیح حدیث کې دا خبره شته دا جادو په یهودو کړی دی روایت په صحیح بخاري کې او یهودو کې یو یهودی و لبید بن اعصم هغه دا جادو کړی دا خبیث د بنو زریق خاندانو د په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی خو هغه جادو داسې دی حدیث کې راځي چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ګمان و چې دا کار ما کړی دی هغه به کړی نه او یا به نه و کړی او ګمان به و چې ما کړی دی خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت اثر نه دی کړی په عقل یې وله نه دی کړی علم یې وله نه دی ګډوډ کړی ځکه چې پیغمبران کیدی نه شي چې په هغوی د داسې جادو وشي پوه شوئ که اثر یې وله صرف په خیالاتو کړی او دا په حدیث کې راځي نو یو څو ورځې بعضې روایتونو کې یو څو میاشتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا اثرات و ډېرې تنګ کړی بیا الله ورته هغه ځای وښو خوب کې هغه کوی وښو کوم کوی ته چې هغه یهودي هغه جادو ورګزار کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوویستو د هغه ځای نه عایشې ورته یا رسول الله افلا تنشرته یعنې دغه کیسه به دې خلکو ته ښولی دا جادو به دې ښولی چې دا وګوره دا دوی کړی نو هغه ورته وویې عایشې الله زه هسې هم روغ کړم او نه مې غوښته چې د خلکو کې دا شر خور شي یعنی بیا به خلک سوچ کوي چې دا څنګه او دا ولې یعنی د پیغمبر د جادو سره دومره نه لګي چې هغه قصې به هغه ځي ښه کړه پوه شوې بېګان نو دا دوه صورتونه دي چې دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ورځو کې په ځان باندې وي چې الله تېره جادو ختم کړي او ځکه بعض مفسرینو دا ذکر کړي دي چې د لبید ابن اعصم د دې لبید ابن اعصم د ده 11 لوڼه وي او یا داسې وایي بعد چې د ده لوڼه وي او دا جادو چې د پلار جوړ کړو نو غوټې پکې هغه
د دغه لوڼو ورکړې وي او 11 غوټې جوړې کړې وي. په دې تار کې څو غوټې وي؟ 11. او دوی به بیا چوف کوو، خپل جادو به وي او بیا به هغې چوف کوو. نو ځکه الله دلته دغه پوکي کوونکې زنانه ذکر کړي.